دا اولنې کسو د امریکې و چې د سپوږمۍ ته وختو. نو تاسو څه وایې چې د کله د خوب نه راپاسېدو په کور کې ناشته وکړه او کور والا ته ویې چې زه به سپوږمۍ ته خېجم. د حالاتو نه سر مه ټکوه چې یو ځای کېنې بل ځای کېنې خلکو ته فریاد کې خپلې سختې خلکو ته بیانې چې حالات خراب دي ملک کم طرف ته روان دی. زه خو کله کله سوچ کوم یاره زمونږ خلکو به کېږي څه پښتانه تباه و برباد شوه. په دې خبرو باندې خپل وخت مه ضایع کوئ. څنګه چې تا سوچ وکړو د هغې مطابق به تا ته د هغې سیله میلاویږي. یعنې ستا سوچ ستا مستقبل دی. ته اوس منفي سوچ کې حالات به تا ته خراب ښکاري. ستا فکر به غلط وي. ستا سره به هغه څه کېږي کوم چې ته سوچ کې. که چېرې ته مثبت سوچ کې یو ښایسته فکر لرې تا ته به حالات هم سازګار جوړیږي. ستا به یو ښایسته سوچ وي. هر وخت به تا ته ماحول ډېر ښایسته ښکاري. هره لاره به تا ته کولاوي وي. هر انسان له الله تعالی دماغ په یوه پیمانه باندې ورکړي دي. اوس ته خپل دماغ پازیټیو استعمالې که نیګیټیو استعمالې چې څنګه ستا سوچ دی د سوچ مطابق به ستا سره معامله کېږي. یعنې ته اوس سترګې پټې که چې کوم څیز ته امیجن کولی شې ته هغې له عملي جامه هم وراغوستلی شي. هغې باندې امپلیمنټیشن هم کولی شي. یعنې اوس سترګې پټې که او په سوچ کې ځان ته ګیدړ راوله او بیا سترګې پټې که ځان ته ازمری راوله. دا په تا باندې ده. ته د ځان نه ګیدړ جوړې او که ته د ځان نه ازمری جوړې. اوس که تاسو وګورئ نیل آرمسټرانګ دا اولنې کسو د امریکې و چې د سپوږمۍ ته وختو. نو تاسو څه وایې چې د کله د خوب نه راپاسېدو په کور کې ناشته وکړه او کور والا ته ویې چې زه به سپوږمۍ ته خېجم. نه دې نه مخکې د فکر وکړلو د سوچ وکړلو. د دغه سوچ نه بعد د دې خبرې ته ورسېدلو چې زه به په څومره وخت کې رسمه څه به کوم هلته زما به خیالات هلته سوي زما به فکر هلته سوي د هغې نه بعد به زه جوړېږم څه. یعنی ستا سوچ ستا مستقبل دی. کله چې ته یو څیز امیجن کولی نه شې که نه ته په هغې باندې امپلیمنټیشن نه شې کولی. نو یاد ساتئ همیشه دپاره پازیټیو سوچ کوئ. پازیټیو تینکر جوړ شه کائنات به ستا ملګری کېږي په هغه پازیټیو کارونو کې. او که چېرې ته نیګیټیو تینکر یې منفي سوچونه کې نو بیا به تاسو د پښتو یو متل هم اورېدلي وایي چې د څه نه یېرېدمه هغه راسره وشوه. نو مه یېرېږه که نه. ته چا یېرولې؟ ته په خپله ځان یېرې. ته په خپل سوچ کې کم سوچونه چې کې هغه د یېرې سوچونه وي. ته پازیټیو تینکینګ کوه. تاسو وګورئ حدیث قدسي دی. الله تعالی وایي چې چا څنګه په ما ګمان وکړو زه د ګمان مطابق وررسمه. نو ته چې منفي ګمان کې نیگیټیو تینکینګ کې نو پازیټیو تینکینګ ولې نه کې چې ته همیشه دپاره دغه سوچ کې چې زه به ناکامه کېږم ما ته نه ښکاري چې زه په مخکې وړاندې لاړ شم. نو چې ته په خپله باندې د سټارټینګ نه مخکې د شروعات نه مخکې په دې خبره باندې یقین ساتې چې زه به ناکامۍ طرف ته ځم یاد ساته ته کله هم کامیابۍ طرف ته نشې تللی ځکه چې ستا سوچ ستا مستقبل دی. چې نیگیټیو تینکینګ کې پازیټیو تینکینګ ولې نه کې. که تاسو غواړئ چې په ژوند کې مخکې لاړ شئ پازیټیو تینکر جوړ شه. نیگیټیو تینکینګ مه کوه. او که چېرې ته همیشه دپاره نیگیټیو تینکر جوړ شولې یاد ساته ستا ژوند به په تا باندې تنګ شي. زموږ په ملګرو کې مې یو ملګری دی هر وخت هغه نیگیټیو تینکینګ کوي چې څه خبره کوي هغه منفي طرف ته بوځي. نو تاسو یقین وکئ چې هغه ته ماحول هم داسې جوړ شوی دی. همیشه دپاره کوشش کوئ چې ښکلی انوایرمنټ تاسو جوړول غواړئ په معاشره کې ستاسو عزت وشي او ته غواړئ چې په ژوند کې په مخکې وړاندې لاړ شي حالات تا ته ښایسته جوړ شي سازګار جوړ شي. پازیټیو تینکینګ کوه. خپل سوچ هم مثبت ساته او ستا سره چې کوم یاران دوستان کینی د هغوی سوچ به بیا مثبت جوړیږي ځکه چې المرء علی دین خلیله چې د کوم محفل سره کینې د هغې رنګ به تا ته لګي. که چېرې ستا نیت بد وي هر وخت نیگیټیو منفي سوچونه ته کې کم خلک چې ستا سره کینې په هغوی باندې هم هغه سره کېږي. اوس زما د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې څه کرې هغه به ریبې. یو سړي که غنم وکرله نو شولې به نه ریبي بلکې غنم به ریبي. چې څنګه دې سوچ وکړو د سوچ مطابق به تا ته هغه څیز رسي. نو چې ته منفي سوچ کې مثبت سوچ ولې نه کې چې ژوند دې بدل شي او یو ښایسته ماحول تا ته جوړ شي په مخکې وړاندې لاړ شي او ستا هغه پازیټیو چې کومه انرژي ده چې د هغې دومره پاور جوړ شي چې کوم خلک ستا سره کینی پاسي چې په هغوی باندې مثبت اثر وشي او ستا د وجې نه هغه خلک په ژوند کې په مخکې وړاندې لاړ شي.